جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وايي: رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: وکسان دي چې الله تبارک وتعالى بیا په هغه ورځ د خپل رحمت سیوري کې وساتي، په کومه ورځ چې به د هغه له سیوري څخه پرته بل سیوری نه وي، عدل کوونکی واکمن یا بادشاه، او هغه ځوان چې د الله تبارک وتعالى په عبادت او بندگی کې ستر شوی وي، او هغه سړی چې زړه یې په مسجدونو پورې ځوړند وي، او هغه دوه ملګري چې د الله تبارک وتعالى په مینه سره یو ځای سوي وي او په هغې سره بیل شي، او هغه نارینه چې د ښایست او منصب لرونکې ښځه یې د بدکاري لپاره ور وبولي او دی انکار وکړي او ووایي چې زه له الله تبارک وتعالى څخه ویریږم، او هغه سړی چې خپل خیرات په داسې پټ شکل ورکړي چې کیڼ لاس یې په ښي لاس خبر نشي، او بل هغه سړی چې په تنهایی کې الله تبارک وتعالى ورپه یاد شي او له سترګو څخه یې اوښکې تویې شي. د دې حدیث روایت بخاري او مسلم کړی دی. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصفو الحياة